وسنای نصرت افغان. سلام علیکم. علیکم سلام مبین صاحب محترم، تاسو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مبین صاحب محترم، یو ډېره کوچنۍ پوښتنه لرم، ډېرې خبرې نه کړم. پوښتنه که چېرته د سره نوټ کې او قاري صاحب راسي بیا جواب راته راکړي. مهرباني. پوښتنه دا ده مبین صاحب محترمه، یو څو ورځې مخکې یو ویډیو ما ولیدله، ذاکر نايک وایي who created the Taliban. فقط دغه جواب غواړم. نو ته ماته زه خو انګرېز نه یم، زه پښتون یم، په پښتو کې راته وایي زه جواب وایم. who created the Taliban، چا جوړ کړل طالبان، د کوم مقصد لپاره، د څه په خاطر؟ صرف دغه جواب له قاري صاحب څخه غواړم. که اجازه وي مبین صاحب، اول خو به زه دا جواب تقریبا تر اندازې پورې حال د هر افغان طالبان سره هغه وایي ګوره نانی ملنګ یې وده وایي who created the Taliban، چا جوړ کړل طالبان، چا منځ ته راوړل، چا خلق کړل طالبان، چا جوړ کړ دا ګروه، چا منځ ته راوړل. راسن اشاره کوي بوش ته، راسن اشاره کوي پاکستان ته، راسن اشاره کوي امریکا ته، د دوه قطبونو جنگ ته اشاره کوي، لکه روس او امریکا د دې دوه قطبونو جنگ ته اشاره کوي. اول راځه چې دا پښتنو وکړو، دا د چا چې تا نوم اخته ذاکر نايک، دا څوک ده، د کوم ځای ده، د کوم هیواد ده، مسلمان ده، هندو ده؟ ګوره هغه موږ څه کوو، یو دنیا عالم ده، یو پوښتنه یې کړې ده، د دې پوښتنې ځواب باید ورکړل شي. نو دا څنګه دنیا نايک طالب، ما ځکه ما تشویش په نايک د مسلمان په نوم کې نايک څه کوي؟ ګوره اول دغه نايک په حق له باید څېړنه وشي، دا نايک څه ته وایي، ذاکر څه ته وایي. ګوره دا خپله یو مسلمانه کلمه ده، یو اسلامي کلمه ده. ګوره یو اسلامي ډکشنري باید په دې، یو اسلامي قاموس او اسلامي ډکشنري ورپسې باید چک کړو. صحیح شو. البته ذاکر نايک موږ نه پېژنو، اول باید هغه وپېژنو، هغه نه وروسته بیا د هغه په خبرو باندې څېړنه وکړو. ګوره د افغانستان نړۍ ستر عالم ده چې ډېر مجلسونه کوي، په هر مجلس کې، په هر بیانیه کې 5 نفره 10 نفره مسلماني ته راډاوت کوي، اسلام ته راډاوت کوي، هغوی مسلمانان کېږي د ده په وینا باندې، د ده په احساساتو باندې. بنا ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ ده او ټوله نړۍ د یو دیني عالم په توګه باندې قبلوي. صرف دا یې وویل چې کوم هیواد پورې تړاو لري؟ هندوستان. صحیح. هغه د اول په هندوستان کې د مسلمانانو حقوق ترلاسه کړي، هغه نه وروسته به بیا موږ د هغه په خبرو باندې باور وکړو. دغه مبارزه مسالمت آمیزه ده، دغه مبارزه مسالمت آمیزه. وروره ذاکر نايک د اول په هندوستان کې د مسلمانانو حقوق ترلاسه کړي، هغه د ودرېږه لږ صبر وکړه، هغه د نرسي د بابري جومات پوښتنه دې وکړي، هغه د نرسي په پنجاب ایالت د هندوستان کې د 4,000 مسلمانانو د قاتل مودي پوښتنه وکړي، هغه د نرسي هلته د غویي غوښه وخوري، خالي د غویي حلاله غوښه هغه نه شي خوړلی. داسې خلک د ما په ملک کې څه کار لري؟ موږ په میړانه په نره باندې له امریکانو نه ازادي واخیسته، 52 هېوادونه مو مات کړه. ذاکر نايک له هندوانو نه خپله چا چې جوړ کړي یاست نو د ذاکر نايک 4 چنده 10 چنده د افغانستان د مسلمانانو آبادي ده، د هندوستان هغوی د خپل ازادي واخلي. زما په ملک هېڅ چاته زه د مداخلې اجازه نه ورکوم. ذاکر نايک که نر وای، زه به یې امریکانو ته یوازې نه وای پرېښی. 1 میلیارد مسلمانان دي، د مونږ ورونو، د مونږ بچیانو د واه معتصمات چغې والې، زنانو مو د واه معتصمات چغې والې. هلته ذاکر نايک چېرته و؟ هلته د نړۍ مسلمانان چېرته و؟ هلته عرب شیخان چېرته و؟ هلته د مکې او د مدینې امامان چېرته و؟ چې اوس ذاکر نايک راځي د ما د هېواد په چارو کې لاسوهنه کوي. اوس چې امریکایان مونږ مات کړل لکه بنګړیو باندې، ذاکر نايک د خپل ازادي له هندوانو نه واخلي. پوه شې؟ هر هغه څوک دی خو د پنجاب منظر څنګه؟ ګوره هغه څوک په افغانستان کې د مداخلې او د فتوا حق لري چې اول هغه د امریکایانو په خلاف د ورکړې فتوا رامخکې کړي چې ما د امریکایانو په خلاف د جهاد فتوا ورکړې ده. نر باندې د راشي لبیک، مونږ به بیا د هغه په خولې باندې اعتماد وکړو، مونږ به ووایو چې ده خو د امریکایانو په خلاف فتوا ورکړې. وخت چې یو سړی دومره نر نه ده چې د امریکایانو په خلاف سوړ وکړي، هغه بیا راجګېږي. طالب چا رامنځته که؟ زه درته وایم، زه طالب د هزارهګانو وحشتونو
طالب د هغه خلکو وحشتونو چې د افغان پیغلو نه یې سینې پرې کولې. طالب هغه وحشتونو رامنځته کړه چې میخ کوبیدن یې کوه، رقص مرده. خو لغونه خو به تر تاسې وکړل وروره، پرون د غور لاره تاسو. نو خو ته خو لږ صبر وکړه. په هر کیلومتر کې مو پاټکونه اچولي وو، ویشلی په جزیرو تقسیم افغانستان طالبان ورته واحد افغانستان که. هغه خلک چې له خلکو نه یې څرمنې ویستلې، رقص مرده یې کو طالبانو تر کولاب او تر ماسکو پورې درته وزغلول. دا خبرې غلطې دي، قربان دې شمه. ولې حقایق نه درک کوئ؟ اوس هم د کابل د بډاګۍ ادارې، د CIA او د بلیک واټر د جاسوسانو خیانت او جفا وه چې طالب دومره اوج ته ورسېده. طالب نن نړیوال شو، طالب نن ډرون تیارو ته لاسرسی پیدا کوان. قریب به انشاءالله د B-52 د افشانزا د غور سړک څنګه درته پیدا کړي. ودرېږه. اوس هم مونږ د چا فتواګانو ته ضرورت نه لرو. په سنګر کې مو علما ناست دي، شیوخ ناست دي. الحمدلله د دین تشریح تر ذاکر نایک ما ته ښه کولی شي. ذاکر نایک د له خپلې غاړې نه نیکټایي کته کړي، له خپلې غاړې د نیکټایي کته کړي. د مونږ علما الحمدلله اوس هم په سنت او په شریعت برابر ټوپک په لاس په سنګر کې ناست ده. زه څه کوم د بل چا علما؟ زه څه کوم د هندوستان یو ملا؟ نه یې غواړم. بیا مسالمت آمیزه د هغه مرۍ چاړه د ما مرۍ ته رسېدلې، زه مسالمت آمیزه. هغه د بابري جومات په جای مندر جوړوي، زه مسالمت آمیزه. هغه په زرګونو مسلمانان زه مسالمت آمیزه. مونږ ګوره هندوان نه یو، مونږ بنګالیان نه یو، مونږ افغانان یو. والله د کټه پیشوار په سوک اخلو. هېڅ ضرورت دې ته نه لرو چې څوک دې مونږ د هېواد په چارو کې لاسوهنه وکړي، فتواګانې دې ورکړي. هغه که د هر ځای عالم او د هر ځای ملا وي، هېڅ چا ته مونږ ضرورت نه لرو. مونږ علما لرو، شیخ الحدیثان لرو، تفاسیر لیکلي دي. هېڅ ضرورت نه لرم. زه د هغه عالم فتوا غواړم چې په سنګر کې د امریکایانو د کابل د ګوډاګۍ ادارې په خلاف باندې اسلحه راجګه کړې. زه یې ذاکر نایک پېژنم، اصلا غواړم چې ویې پېژنم. که ښه خبره کوي که بده خبره کوي. مسالمت آمیز چې پکې شو، صلیب ټوپک اخیست ما بچي وژني. ذاکر نایک د مسالمت آمیز تبلیغ کوي. وخت راکوي، وخت در کوم. نو خو ته چرنګیات وایې که نه لیونی؟ ته داسې څوک په ما پېژنې چې اصلا هغه وجود نه لري، تښتېدلی ده له خپل هېواد نه. ګوره ولې داسې کوئ؟ ما ته وخت راکړه. اورې؟ اورم. ګوره یوه دقیقه، اوس ما ته ګوره. ته ذاکر نایک نه منې، ذاکر نایک یعنې نه منې چې د هېڅ تعلیم نه ده، هېڅ شخصیت نه ده، هېڅ ګوره د افغانستان په باره کې مداخله د چا نه منم. څنګه چې د روسانو اشغال نه منم، همداسې د افغانستان په وړاندې مداخله نه کوي. مداخله نه کنه، بد کوي، چټي لګیا ده چې هغه وایي امریکا په اسلامي اصولو کې مداخله. هېڅ اصول هغه ما مه بندوئ، ما مایک مه بندوئ. بابري جومات پوښتنه نه کوي. ولې خو ګوره دی که د بابري جومات پوښتنه نه کوي، مبین صاحب محترمه، هغه څوک چې له پاکستانه فتوا د جنګ ورکوي د مندر پوښتنه ولې نه کوي؟ په پنجاب کې د مندر پوښتنه ولې نه کوي؟ په پنجاب کې مندر جوړېږي، په اسلام آباد کې مندر جوړېږي، دغه پوښتنه ولې نه کوي؟ هېڅ ضرورت نه لرم چې زه د چا په چارو کې مداخله وکړم. هلته د ما 4 چنده مسلمانان پراته دي، پوښتنه دې وکړي. خو تاسو ته خو فتوا همغه درکوي وروره، که تاسو ته فتوا همغه عالم راکوي وروره. راځي امریکان د کور ته ننوځي، خور دي مور یې بچي دي په شهادت رسوي. دا د قندار ظلم او وحشت ته خدای ولې پرې سترګې؟ دا څه فتوا ته ضرورت لري؟ امریکایي دي ما په کور راغلی، زما بچي وژني، زما ناموس ته په چپه سترګه ګوري. دلته زه د ذاکر نایک فتوا واخلم او که خپله مه کوه د خلکو له بامه څخه جنګ مه کوه، د خلکو له بامه ما وروره چا جنګ کړی؟ امریکایان د ما کور ته راغلي دي. امریکایان څه حق لري چې د ما هېواد ته راغلي دي؟ ولې سترګې پټوئ؟ دا حق ولې ورکوئ چاته چې سترګې امریکایان دې په کور ته راغلي، په هېواد ته راغلي دي، بې تلاشي دې انګړ ته راکوزېږي. لږ انسانیت زده کوي، لږ غیرت پیدا کوي ځان کې. که د جهاد غیرت نه لرې، دغه بې ناموسي خو مه کوه چې خپل
د اتلانو سرښندنې بل چاته منسوبوي. مونږ څه د ساوت افریقا او د ویسټ انډیز مسلمانان نه یو، مونږ د برما مسلمانان نه یو چې زما بچي دې وژني زه به ورته ګورم، جومات دې شهیدوي زه به ورته ګورم، قرآن دې په ډب سورای سورای کوي مونږ به ورته ګورو. څه ده چې زه مسالمت امیزه لکه ذاکر نایک دې له ما نه غیرت زده کړي، زه له ذاکر نایک نه غیرت نه زده کوم. راجیک دې چې خپله وینه دې توی کړي. دا 4,000 مسلمانان چې په هندوستان کې شهیدان کړل، دغرې کسات لاس کړی 8,000 هندوان خو به یې وژلي وو که نه. بابري جومات باندې منده جوړېږي. ذاکر نایک دا ویل بس تاسو ته همدغه پیدا شي. ذاکر نایک د خپل نیکټایي د اوقاف صاحب سلامونه احترامات. آواز نسته اوقاف صاحب. اوقاف صاحب غږ هم نشته دی. دا عجب خلک دي، څوک د بنګلادیش نه فتوا ورته وخړوي، دی بس هغو ته غوږ نیسي. تاسو چې داسې د خلکو په خوله باندې باور کوئ، هغه خلکو چې د اوله د امریکایانو راتلل ولې هغو خلکو ته ونه وایي چې د فتوا ولې پرې ورنکړله په امریکایانو باندې. اوس راغلی ذاکر نایک به بله ورځ وایي چې لوڅ وګرځه، ته به لوڅ ګرځې. په خپل وطن کې امریکایان نه وینې، ته په خپل وطن کې دا خلک ته نه وینې. ضرورت د ذاکر نایک، ضرورت د بل څه دی؟ په خپله باندې د خلک نه وینې. تا په کندهار کې بمبارد وکړو، ماشومان درته وایي 20 کاله په تا کې اخته دي، ته دا نه وینې. دا 20 کاله کم عمر دی. ذاکر نایک به خبر دی په یاد دی. سکاټ میلر دې نه ویني چې سکاټ میلر ګرد تاویږي. ټرامپ راغی په مابین د بګرام کې ښکته شو بدون د بلنې، د تا رئیس جمهور منډې ور وهلې او دا له ذاکر نایک ویلي دي. عجبه رسخندي ده. بیا د ما وطن د ما واکې د امریکا، ښځه د ما واکې د لالا. چې هر څوک به خارجی درته ووایي بس هغه شی مني. په همدغه خاطر باندې تاسو خراب یې چې د خارجي خبر منئ، د خپل نه منئ. موږ د ځانه علما لرو، موږ د ځانه خلک لرو، موږ د ځانه خپله خاوره لرو، موږ د ځانه هر شی لرو. ضرورت دو ته نشته چې یو نفر په ما باندې خپله خبر وکړي بس زه دغه خبر ومنم. دایم پردي ډول ته ګډېدلې، پردی کټ ته نیمو شپو دی، د تاسو هغه پاپ سیاف هم ویلي دي. ضرورت د موږ د خبرو اتو نه ټولونه غلط. اوقاف صاحب تاسو کمره خلاصه کړئ که چېرته مو دغه ستونزه د هغه حل شي نو. ورونو خواهش کوم لږ صبر وکړئ، سټوډیو ته مه راځئ چې قاري صاحب که راشي. په دوی چې سټوډیو ډاون کېږي هېڅ نه کېږي. د تاسو موږ نشو راخیستی. تاسو ماشاءالله تعداد زیات دی، سټوډیو کې 15-16 نفره ځایږي. لږ صبر وکړئ، قربان مو شمه. سمه ده، قاري صاحب ته هېڅ ځای نشته چې راشي. ولې داسې کوئ؟ لالا مو یې ولې مه کوئ داسې که نه. مبین صاحب ورونو ته به وخت ورکړو. تراب خانه مهرباني وکړه وغږېږي. تراب خانه مهرباني په لنډ الفاظو کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبین صاحب تاسو ته نور سلامونه لګیلې. مهرباني وکړئ. مننه ورونو. د سکار دوی خلکو همدا عادت ته، دوی د خلکو همدا عادت ته کله موږ ته ذاکر نایک باندې کوي، کله موږ ته بل باندې کوي. زموږ د افغانستان خپله ستونزه ده، خپله به وارو په خپله باندې مسله وارو. زموږ خپله ملک خبره ده او دوی کله موږ ته ذاکر نایک راولي او کله دی وروره موږ نه ذاکر نایک پېژنو نه وروره بل څوک پېژنو. علماو ته احترام لرو. زموږ په چارو کې څوک راسوهنه نه کوي. زموږ له درد او زموږ له فریاد نه د ځان خبر کړي. ولې طالب اسلحه راجلب کړي؟ طالب خو یو ټایټل ده، طالب خو یو نوم ده. الحمدلله تر دغه نامه او ټایټل لاندې خلک جهاد کوي، افغانان کوي، عام ولس کوي.
دې نه ځان خبره مومن صاحب محترمه دې خلکو چې زمونږ بچي دې خلکو دا افسوس په کار ده چې دې خلکو دا افسوس په کار ده په خپله د خپله توره خپله مېړانه خپله اتلي بل ته ورکوي که نه ډېر افسوس دغه ده هلکه د خپله اتلي خپله د جهاد په نظام بل ته مه ورکوئ په دې باندې فخر وکړئ په دې ویاړئ راځئ دوی ملاتړ وکړئ دوی وکړئ او دوی به راسي دا یو ځای بل ځای خبرې به کوي بې منطقه خبرې به کوي دا خوند نه کوي وقام صاحب تاسو د مایک خلاص کړئ څنګه د غږ موس وقام صاحب شاهین صاحب دماغ غږ ورځي مننه طرف صاحب مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ جنرال صاحب محترمه تاسو ته شاهین صاحب او د خپرونې ګډونوالو کتونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام ورحمت الله ګرانو ورونو طبق معمول مغه سوالونه هم چې درلودل کولی شئ د وقف صاحب نه مغه سوالونه وکړئ ان شاء الله تعالی په ډېرو ښو الفاظو په ډېر زغم سره به تاسو ته ځواب درکړي مهرباني وکړه وروره دغه نومونه نه معلومیږي دغه پکول دی چې په سر دی مهرباني وکړئ نومونه ښکاري شاهین صاحب نه ښکاري ډېر موړه ښکاري ډېر موړه ښکاري لاندې هغه نه ګوره چې توکل باندې غټ ښکاري مبین صاحب ما ته غږ کوي که نوره کسه نصیر خانه مهرباني وکړه مبین صاحب جنرال صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سره شور ډېر نصیر خان شور دی وروره اوقاف صاحب محترم دغه چې د ذاکر نايک په نامه او د په نورو نومونو باندې غواړي امریکایان نور خلک همدغسې د عرب شیخانو په نامه باندې د اندونیزیا په نامه باندې د بنګلادیش په نامه د پاکستان او د نورو په نامه باندې یو څوک راجګېږي د افغانستان له حالاتو خبر نه دي فتوا خړوي یو نظر ورکوي یو څه ورکوي ولې ضرورت دی دغه شي ته دا سکچویان سوسیال خواره د کلیسا مزدوران ولې زیاته لابي کوي اوقاف صاحب خو مو لاس ورکړه حمزه وروره السلام علیکم حمزه صفای وروره مایک وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شاهین وردک صاحب په جوړ شکر قربان مهرباني ګران وردک صاحب आवाज بشته دی بالکل आवाज ډیر ښه راځي ماشاءالله وردک صاحب زه خو سټډیو تم د تازه رالم په موضوع باندې پوره نه یم خبره موضوع ده ګران آیا د کابل اداره د افغانستان ولس د باور وړ ده دغه موضوع ده دویم سوال ده ولې طالبان د افغانستان په ځای په دریم هیواد کې د مذاکراتو بهیر روان کړی ده د کابل ګوډاګۍ اداره نن لاس کاله مخکې چې طالبان تهران کې افطار ورکړ طالبان په رسمیت پیژندلې وای ولې اوس ضرورت د دې چې پیدا کیږي ولې دې نه مخکې چې شړونګا بابا لومړی وار ارګ ته راغی په ارګ کې زندانیانو ته اخطارونه ورکول د طالبانو ادرس ترې نه ورک ولې هغه وخت د طالب د ادرس پیدا کولو دپاره داسې یو اقدام نه کول مننه مبین صاحب محترمه د افغانستان ګوډاګۍ اداره چې دا کوم پلانونه جوړوي د یا د طالبانو د کوم مذاکرات چې دي د دې کمزوري کول او د دې په طبعا چې کومې فلمې جوړوي کوم انتحاري بمونه الوزول کیږي یا نور د کابل کې چې دا کوم میزایل شاټ کیږي یا نور کارونه دا ټول هغه فلمې دي او هغه کارونه دي چې په دې سره دوی کمزوري کول د خبرو اترو او دغه رنګه د چې کوم موافقه په دوحه کې شوې ده د هغې کمزوري کول اراده کې دي او دوی هیڅ کله دا کولی نشي چې په دغه خپلو دسیسو باندې د خبرو اترو د دغه رنګه د صلح د دغه کمزوري کې فړه او کمزوري کې انشاءالله صحیح مننه الله پاک مقدر کا